السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي ټول به جوړ او روغ یاست. هیله لرم وخت مو هم په خیره پیل کړی وي. د افوکاډو ټریډینګ انسټیټیوټ د ټریډینګ کلاس څخه تاسو ته مخاطب یم. نن د خیر سره موږ پر یو ډېر مهم موضوع باندې غږیږو. هغه موضوع چې د هر ټریډر د ژوند بدلیدو 9.99% امکان شته. اوه هغه پوینټونه یا اوه هغه خبرې باید هر ټریډر یې په یاد کړي، او هر هغه کس چې غواړي له ځانه یو ډیسپلین ټریډر جوړ کړي او په دې مارکیټ کې ښه وځلیږي او ښه ریوارډ ولري او ښه خپلو اهدافو ته ورسیږي، نو دا هغه اوه خبرې باید موږ هر کس په یاد کړو. نو هغه اوه خبرې یا هغه اوه پوینټونه کوم پوینټونه دي او څنګه یې باید موږ په یاد کړو، او کوم هغه شیان دي چې زموږ هیر سوي دي یا هم موږ نه دي مهارت کړي، کوم چې زموږ همیشه زموږ د تاوان دلیل کېږي یا هم زموږ د اکاونټ د صفر کېدو لامل کېږي. اول پوینټ یا اوله خبره دا ده، ته چې کله کرپټو مارکیټ ته راتللې، ستا د دې ریزن څه و چې ته راغلې؟ اول د ځان څخه دا پوښتنه وکړه چې زما د کرپټو مارکیټ ته د راتګ دلیل څه و؟ زه ولې راغلم؟ یا ما ولې دا کرپټو ټریډینګ یا په عموم کې ما دا ټریډینګ کاغه فورکس یې کاغه کرپټو یې ما ولې شروع کړي؟ اوس که ته له ځان سره دا فکر کوې، ستا یوازینی هدف دا وي چې زه نو د ګټې په خاطر دلته راغلی یم، خو دا مفکوره غلطه ده او ډېر ژر به ته دا مارکیټ یا دا لاره ډېر ژر پرېږدې، ځکه دلته ستا په دماغ کې یوازې د پیسو فکر راګرځېدلی دی. او که ته دا هدف لرې یا ستا دا ریزن یا ته له ځانه څخه دا پوښتنه کړې چې زه په دې خاطر دلته راغلی یم چې زه دا یو کیریر جوړ کړم، یو پروفیشنالیزم یې وګرځوم، یو مسلک یې وګرځوم، تر څو زه په دې مارکیټ کې ښه وځلیږم، له ځانه یو ښه ډیسپلین ټریډر جوړ کړم، نه غواړم ډېر تاوانونه وکړم، نه غواړم ډېرې پیسې د لاسه ورکړم، نو او نه غواړم د ډېرو زیاتو پیسو حرص وکړم، او په کومو ګټه باندې که ماته $10 که یا $15 که یا $50 که یا $20 ګټه راځي، زه په خوشحاله یم. که تا له ځان سره دا فکر کړی، نو بیا ته دلته پاتېدلی سي. دا اول پوینټ دی چې ته باید له ځانه څخه دا پوښتنه وکړې. اوس د هر کس د دې یو خواهش لري چې راشي دلته پیسې وګټي، اما پیسې داسې اسانه نه دي. تر ټولو سخت کار د مارکیټ مطالعه کول دي، چې ته پر کومه لار ورته راځې، پر کومه لار ځینې وځې، دلته ته باید څنګه کار وکړې. تر ټولو سخت کار تحلیل دی. اوس خو دلته زموږ تر ټولو غټ مشکل دا دی، موږ غواړو چې مطلب هر کار په یو ورځ وکړو یا په 2 ورځو یا په یو هفته یا په یو میاشت وکړو. دا داسې یو مسلک دی، ته چې دې مسلک ته رادانګې، دا د کلو خواري ده، دا د میاشتو خواري ده، بیا ته کولی شې دلته ښه وځلیږې. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ته به اول له ځانه یو ډیسپلین ټریډر جوړوې. د ډیسپلین ټریډر دپاره تا ته په اول پوینټ کې دا 2 خبرې راځي، دا چې ته له ځانه باید پوښتنه وکړې زه ولې مارکیټ ته راغلی یم، زه ولې آنلاین دنیا ته ټریډینګ ته راغلی یم. که زما هدف دا وي چې زه پیسې وګټم، خو ژر داسې زه به له دې مارکیټ ولې دلته یوازې زما په فکر کې پیسه راګرځي. او که زما هدف دا وي چې زه له ځانه یو ډیسپلین ټریډر جوړ کړم، زه تحلیل سم وکړم او زه حرص ونه کړم، په پومو کې رانسم، بیا زه کولی شم دلته پاتې شم، بیا زه کولی شم ښه ګټه وکړم. دا اول پوینټ دی چې ته باید له ځانه څخه دا پوښتنه وکړې. دوهم پوښتنه دا ده یا دوهم پوینټ دا دی چې موږ ما مخکې دا یو یادوري وکړل چې موږ هر څه په ورځو په میاشتو زده کول غواړو یا په هفتو زده کول غواړو. ما دا یو ډېر غټ سفر دی، یو ډېر غټ جرنالیزم دی، باید موږ په آهسته آهسته مخ ته ولاړ شو، سټپ بای سټپ، زینه پر زینه باید موږ مخ ته ولاړ شو. دوهم پوینټ دا دی چې ته که غواړې یو ډیسپلین ټریډر له ځانه جوړ کړې، نو له یو کوچنۍ استراتیژي څخه شروع وکړه. له کوچنۍ استراتیژي څخه، یعنې داسې پر یو سمال کنسپټ، پر یو کوچني کنسپټ داسې کار وکړه تر څو تا هغه ښه پوخ کړی. یعنې لکه موږ چې داسې زه یو مثال درکړم، لکه موږ چې کله اول کلاس وایو، په اول سیم کې مثلا
دوهم سیم ته ځو، دریم ته ځو، څلورم ته ځو. نو څلورم ته خو موږ تر هغه وخته نه ځو چې تر څو موږ د دریم سیم سم امتحانونه نه وي ورکړي، تر څو موږ په هغه کې پاس سوي نه یو، موږ پکې کامیابه سوي نه یو. د هغه وروسته بیا موږ څلورم سیم ته ځو، بیا موږ څلورم سیم وایو، بیا موږ د څلورم سالانه امتحانات ورکوو. د هغه بعد بیا موږ که چیرې کامیابه سو موږ به نور مخته سفر کوو، او که چیرې موږ کامیابه نه سو نو موږ به بیرته په دغه څلورم کلاس کې ناست یو. اوس خو دلته بدبختي دا ده چې موږ هغه څلورم کلاس پاس کړی نه یي، موږ هغه کوچنۍ ستراتیژي تر ډګري حالته پورې رسولې نه یي، موږ بیا په نورو غمو باندې اخته یو. دا ضروري نه ده چې ته په یوه ورځ باندې آی سی ټي زده کړې. په آی سی ټي ته پیسې نه سې ګټلی، دا زه په باور سره دا خبره درته کوم. دا ضروري نه ده چې ته په سپورټ او ريزسټنس نه پوهېږې او ته په پرایس اکشن زده کول غواړې. دا ضروري نه ده چې ته په کینډل سټیکولوژي نه پوهېږې او ته مثلا نورې ستراتیژیانې زده کول غواړې. له یو کوچني کنسپټ څخه شروع وکړه، مطلب داسې یو تر یو ډګري حالته پورې ورسوه. سپورټ او ريزسټنس مثلا همر کینډل دی، داسې زده کړه چې ستا څخه په زرهاوو کینډلونو کې ورک نه سي. سپورټ او ريزسټنس لیولونه دي، داسې زده کړه چې ته خالي چارج ته وګورې او ستا په یاد ګوري. دا هر سټیپ بای سټیپ موږ ځکه وایو، یعنی هر یو کامیاب شخص په زینه پر زینه مخته تللی دی، نه دا چې هغه په یو ورځو، په یو هفتو، په یو میاشتو، په یو کال باندې دونه لوړ پرمختګ ته ځان رسولی. هر د پرمختګ یا د هر موټیویشنل پرسنالټي د هر شخصیت تر شا ډېرې ناخوالې پرتې دي، ډېرې خبرې پرتې دي، ډېر تکالیف پراته دي، ډېر مشکلات پراته دي، بیا هغه تر دې ځای پورې رسېدلی. دریم پوینټ دا دی، د ډیسپلین ټریډر یا د یو منظم ټریډر د جوړېدو لپاره دریمه خبره دا ده، خپل که غواړې یو ډیسپلین ټریډر واوسې، یو روزنامچه جوړه کړه، ستا خپل روزانه کارونه معلوم کړه. که موږ وایو دا موږ ته په عادي ژوند کې په ښه راځي، اوس خو زموږ که ووایم چې زموږ روزانه کارونه نه دي معلوم، یعنی داسې که ووایم چې کار مو یو وي، هدف مو یو شي، یو زغلو پر بله لار، نو ځکه دا زموږ تر ټولو د ناکامه کېدو تر ټولو غټ یو عمده لامل کېدای شي. مثلا داسې یو روزنامچه یا روزانه جدول ځان ته جوړ کړئ، یو تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړه، سکیجول جوړ کړم. مثلا په دې وخت کې باید زه مارکیټ ته راسم، په دې وخت کې باید زه له مارکیټ څخه ووځم، په دې وخت کې باید زه تحلیل وکړم، په دې وخت کې زه باید چارت تحلیل کړم، په دې وخت کې باید زه انټري واخلم، په دې وخت کې باید زه له مارکیټ څخه ووځم، په دې وخت کې باید زه راسم. دا ټول هغه شیان دي چې موږ کولی شي تر یو ماسټر ټریډر پورې ورسوي. دا کولی شي موږ هغه خپل هدف ته ورسوي، خو یوازې د دې لیکل هم مهم نه دي، د دې فالو کول تر ټولو مهم دي. هر هغه څه چې ته فالو کوې، اوس ګوره داسې نه ده چې ته هر وخت چارت ته کښېنستې نور به ته خامخا ګټه کوې. دلته ګوره داسې حالت په دې مارکیټ کې شته، مثلا له یو ټایم فریم څخه تر بل وخت، له یو وخت څخه تر بل وخت پورې یو سیشن شروع کېږي، له یو وخت څخه تر بل وخت پورې بل سیشن شروع کېږي، له بل وخت څخه تر بل وخت پورې بل سیشن شروع کېږي. یعنې هر څه ته په ټریډینګ کې یو خپل روټین جوړ شوی دی چې په دې وخت کې داسې خلک مارکیټ ته راځي، په داسې وخت کې داسې مارکیټ ته خلک راځي، په دا وخت کې دا رقم خلک مارکیټ ته راځي. یعنې دوی هم پر یو روټین باندې مخ ته ځي. که موږ او تاسې یو ډیسپلین ټریډر واوسو، همیشه به زموږ او ستاسې هره ستراتیژي نه کامیاب واوسي او موږ به همیشه په ګټه کې واوسو. دا دریم پوینټ تر ټولو مهم دی. څلورم پوینټ دا دی، که ته غواړې یو ډیسپلین ټریډر واوسې، هغه شیان چې تا ته ګټه نه کوي یا ستا په درد نه خوړل کېږي، له ځانه څخه یې لرې کړه. کله چې ته کمپیوټر ته کښېنې، کله چې ته چارت ته کښېنې، کله چې ته سټډي مطالعه ته کښېنې، هغه ټول شیان دې له ځان څخه لرې کړه کوم چې ستا مزاحمت جوړېږي. ځینې وخت ملګري، هغه ملګري چې مثلا تا ته په د درس په وخت کې د مطالعې او د چارت او د ټریډینګ په وخت کې تا ته په شا نه درځي، تر تېر شه، مه یې راغواړه، مه ورسره کښېنه، ځکه دا ستا د ژوند خبره ده، دا ستا د پروفیشنالیزم خبره ده، دا ستا د مسلک ته رسېدو خبره ده. ځینې وخت د کورنۍ غړي
انسان ته مزاحمت جوړېږي. لرې یې کړه، ورسره مه ورسره کښېنه. په دې وخت کې هېڅوک ځان ته مه پرېږده. هغه شیان چې تا ته په ښه نه راځي، هغه شیان چې تا ته په مارکیټ کې په درد نه خوړل کېږي، اګنور یې کړه. نو بیا ته کولی شې یو پروفیشنل ټرینر واوسې، بیا ته کولی شې خپل ډیسپلین مراعات کړې. پنځم، موږ پر یو مهمه خبره یا پنځم پوینټ، دا پوینټ دی ځینې وخت انسان دا فکر کوي وایي زه ډېر ستړی شوی یم، مطلب په دې ډیسپلین کې ډېر ستړی شوی، یا مثلا وایي چې په دې کې بس زما ډېر وخت وشو، ګټه نه پکښې کېږي، زه باید دا پرېږدم. کومه خبره چې دا ستا په ذهن کې راځي، دلته ستا پرمختګ شروع کېږي او دا ستا د کامیابۍ اول سټیپ دی. دلته ستا ذهن، دلته ستا احساسات، دلته ستا دماغ ستا پر خلاف راپورته کېږي، تا ته وایي چې دا پرېږده. اما خو دا بیا ستا د کامیابۍ تر ټولو یو مهم ځای دی. دا هغه ساحه ده چې ته دلته کامیابۍ ته رسېدلی یا هم رسېږې. که هر څو ته دا فکر پیدا شي، که هر څو ته دلته نیګیټیویټي ستا په مایند کې راشي، هېڅکله په دې فکر مه کوه. یوازې خپل روټین وساته، خپل پوینټس وساته، خپل ډیسپلین مراعات کړه، خپل په منظم والي باندې ولاړ شه. هېڅوک بیا ستا مخنیوی نشي کولی. شپږم پوینټ دا دی، کله چې ته تحلیل وکړې، ستا ټوله ورځ په دې باندې تېره شوه چې تا ګټه وکړه یا تاوان دې وکړي یا دغسې چارج ته ګرځېدې، دا ټوله شیان نوټوه. دا ټول هغه خبرې نوټ کړه. مثلا په دې وخت کې ما انټرو واخیسته، ما پروفیټ وکړي. ولې ما پروفیټ وکړي؟ ریزن یې څه شو؟ په دې وخت کې مارکیټ څه وکړ؟ په دې ساعتو، په دې دقیقه کې په مارکیټ کې څه پېښ شو چې زما پروفیټ وشو؟ یا په دې وخت کې ما تاوان وکړي، ما سټاپ لوس ووهل شو، ریزن یې څه شو؟ کله چې ته یو سټډي پر دې باندې ریټرای کوې، پر دې باندې کار کوې، دا به ستا د ډیسپلین تر ټولو یو مهمه برخه وي. ولې په دې خاطر باندې که چېرې ته په پوزیټیو په نیګیټیو باندې وروسته یو سرچ کوې، صحیح ده، نو تا ته هغه ټول غلط فهمیانې معلومیږي یا تا ته ټول هغه غلطیانې معلومیږي کوم چې تا په ټریډینګ کې کړي وي. که ستا یو سیګنال تحلیل کړی مګر هغه سټاپ لوس هیټ کړی، سټاپ لوس یې وهلی یا تا ته تاوان درکړی، نو ته وروسته د ټولې ورځې وروسته په اخري وخت کې ته په دې باندې فکر وکړې، دا تا ته معلومیږي چې او زما غلطي په دې ځای کې وه، یا زه دلته غلط راغلی یم، یا په دې ځای کې زما څخه یو کوچنۍ غلطي په دا وخت، په دا ساعت، په دا دقیقه کې شوې ده. وروسته باید زه دا غلطي ونه کړم، نوټ یې کړه. اووم پوینټ، ته ځان ته یو ګفټ ورکړه، ځان ته یو تحفه ورکړه، ځان ته یو جایزه ورکړه. جایزه دا نه ده چې ته یوازې ځان ته ګټه ورکړې. که موږ همیشه وایو چې ګټه او تاوان د دې مارکیټ یو برخه ده، نو ته ځان ته داسې یو تحفه ورکړه، ځان ته داسې یو آفرین ورکړه چې زه په دونه مشکلاتو کې ما له ځانه یو ډیسپلین ټریډر جوړ کړي. اوس په زما د کورنۍ، زما د راتلونکي دپاره بس دا زما یو پروفیشنلیزم وي، زما به یو مسلک وي، زه به دا رقم په ډیسپلین باندې مخته ځم. ګورئ، په ټریډینګ کې تر ټولو مهم حرص ده. هغه کسان چې همیشه حرص کوي، د زیاتې ګټې تمه لري، هغه همیشه تاوان کوي. زه تقریبا که ووایم زه په 2019 په 2020 شاوخوا کې مارکیټ ته راغلی. زه په 2022 کې زه د ټریډینګ څخه مکمل فارغه شوم. هغه وخت کې ما دا یو فکر درلودی، زه پوهېدم ځکه زما حرص و، کله چې به ما ګټه وکړله زه به سم روان وم. که زه ووایم په هغه وخت کې زه لا هم زده کوونکی وم، ما چې به کله ګټه وکړله خو بیا به هم زما دا حرص و چې زه باید دونه پیسې نن برابرې کړم، زه باید دونه پیسې نن وګټم، نن باید زما دا ټارګېټ دونه وي. هغه چې به کله زه هدف ته رسېدم یا به نه رسېدم، یا به ما 50% هدف پوره کړی یا به مې نه و پوره کړی، نور به ما خپل ټول تاوان وکړي. بیا به مې وروسته ارمان کوي چې والله کاشکې په دې ځای کې زه درېدلی وای، نور مې دا ټریډ نه وای کړی. ګورئ، دا هغه حرصیات دي چې همیشه زموږ د تاوان د سبب کېږي، یا موږ همیشه تاوان کوو. که ته غواړې
په کریپټو کرنسي کې پاتې سي. کریپټو کرنسي داسې یو مارکیټ دی، داسې یو الګوریتم دی چې که ووایم له ډېرو سختو حالاتو سره به ته مخ کېږي، له ډېرو سختو پوینټو سره به ته مخ کېږي، خو له هرې ستړیا وروسته ارامي سته، هوساینه سته. موږ باید همیشه دا کوشش وکړو چې موږ له ځانه څخه یو ډیسپلین ټریډر جوړ کړو. موږ باید همیشه کوشش وکړو چې موږ له ځانه داسې یو کس جوړ کړو چې سبا بیا زموږ کورنۍ پر موږ ونه خاندي. موږ باید له ځانه داسې یو کس جوړ کړو چې سبا زموږ تیر وخت ضایع سوی نه وي. موږ باید له ځانه داسې یو ټریډر جوړ کړو چې سبا بیا پر موږ وخت تیر سوی وي او موږ له ځانه هیڅ نه یې جوړ کړي. که زه ووایم چې اکثره ټریډران اوس فارغه سوي دي یوازې د وخت ضایع کېدو دپاره، دوی په هېڅ هم نه دي خبر. ډسپلین چیرې؟ ډېرې کیسې دي په دې کې، ډېر حالتونه دي چې باید تشریح سي او باید موږ په سم ډول باندې زده کړو. هېڅ ضروري نه ده چې ته په یوه ورځ باندې $100 وګټې، هېڅ ضروري نه ده چې ته په یوه ورځ باندې $1000 وګټې. ډسپلین که ته یو ورځ نه بلکې یو میاشت ته حساب وکړې، ته به له $10 څخه اکاونټ په یو میاشت کې $300 ته رسوې. اما که ته کال ته حساب وکړې ته به $3,00,000 ته رسوې. نو موږ همیشه دا کوشش کوو چې موږ یو ډسپلین ټریډر واوسو. دا اوس زموږ د نن ورځې موضوع. تر راتلونکي موضوع پورې د خدای پامان.